السلام علیکم درنو دوستانو، یو افسوسناک خبر تاسو ته درکوم چې په صوابۍ کې یو دردونکې واقعه مخې ته راغلې ده چې یو شپږ کلنه ماشومه یو درنده صفته انسان ډېر په بېدردۍ سره وژلي. دغه ماشومې سره اول د ناروا کار کولو یعنې د زنا کولو کوشش شوی دی، خو چې کله دغه ماشومې چغې وهلې دي او دغه هلک چې پوه شو اوس راته جینۍ ځان نه راکوي او دغه ماشومه ډېره هوښیاره وه، نو په دې وجه باندې هغه د دې یرې نه چې دغه ماشومه بهر حل ونه وایي، په دې وجه باندې هغه چې په کومه حجره کې دا رانیولې وه هلته یو چاړه هم پرته وه، هغه یې راخیستې ده او دغه ماشومه چې عریفه نور نوم یې او د فدا محمد لور ده، عمر یې 6 کاله او په بېدردۍ سره یې حلاله کړې ده، وژلې ده. د دې تعلق د صوابۍ سلیم خان ککیج بانډې سره دی. ویل کېږي چې فدا محمد د یو رکشې ډریور دی، 9 بچي دي چې په دغه کې یوه عریفه نور لور هم وه چې په ډېر بېدردۍ سره ووژل شوه. د فدا محمد د وینا له مخې چې وایي زه تېره شپه د ماښام په وخت کې چې کله کور ته راغلم نو ما نه پوښتنه وشوله او د عریفه نور په باره کې چې هغه کور ته نه ده راغلې، د لوبو په غرض باندې وتلې ده او بیا یې پته نه لګي. وایي چې کله موږ د هغې د پیدا کولو دپاره د کور نه ووتو نو نورو خپلوانو رشته دارو سره مو هم رابطې وکړلې چې د دغه ماشومې تلاش شروع کړي، خو بیا معلومه شوله چې نږدې د ظاهرشاه نومې یو سړي د حجرې سره د هغې لاش پروت دی او چې کله موږ هلته ورورسېدو نو دا وایي چې هغه لاش په مړ حالت کې پروت و. پولیسو ته بیا د هغې نه پس اطلاع شوې ده او د دغه اطلاع نه پس پولیس چې کله را رسېدلي دي نو په دغه حجره کې چې کوم کسان ولاړو د هغوی نه پوښتنې کړي دي، یعنې دوی خپل د یو تفتیش انداز وي هغه یې کولو. په دې دوران کې ویل کېږي چې د 15 او 14 کالو په عمر کې یو هلک چې عناد نوم یې چې هغه حافظ قرآن هم دی یا د حفظ شاګرد دی، نو هغه خپلو خبرو کې وویل چې دا ماشومه ما راوستې وه د دې دپاره چې زه ورسره دغه ناروا کار وکړم. وایي چې پوه شوم چې ځان راته نه راکوي نو د هغې نه پس یې بیا وژلې ده. اوس دغه مجرم ګرفتار شوی دی.